السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما محترم و عزتمندو، نن زه تاسو سره یو داسې دعا شریکوم چې که تاسو په رښتیا زړه سره او یقین سره په عمل وکړو، ستاسو ژوند به د دې دعا سره بدل شي انشاءالله تعالی. نن من خبره کوو د حضرت ایوب علیه السلام د هغه دعا په اړه چې د هرې ناروغۍ، هر مصیبت او د هرې پریشانۍ دپاره حل دی. او دا راز نه دی، دا زما خبره نه ده، دا د قرآن کریم خبره ده، دا د الله جل جلاله وعده ده. نن سبا که موږ خپل شاوخواو ته وګورو، هر کور کې یو مریض دی. نه یوازې جسمی ناروغي ده، بلکې ذهني ناروغي، مالی مصیبت، کورنۍ ستونزې، طلاقونه، بیروزګاري او د قرضونو ظلمونه دي. خلک په ډیپریشن کې ډوب دي، ځوانان مایوسه دي، زړونه تنګ دي، دعاګانې هم نه قبلیږي. حتی داسې خلک شته چې وایي زما دپاره نور هیڅ امید نشته، د الله ماته غصه دی، ما ډیر ګناهونه کړي دي، بخښنه نشته. او بله دا ځینې ځوانان د ځان د وجلو په فکر کې دي. خو سوال دا دی، آیا دا د ستونزو د پریشانیانو حل دی؟ نه، هرګز نه. الله تعالی موږ ته لاره ښودلې ده، بې لارې موږ نه یو پرېښودي. موږ ته یې قرآن راکړی چې پکې د هرې درد حل شته. حضرت ایوب علیه السلام واقعه د هغه د صبر تاج دی، د هر مصیبت زده کوونکي دپاره روښانه رڼا ده. نو راځئ چې پوره توجه سره دا واورو، دغه دعا باندې هغه خپل مسایل څنګه حل کړل، موږ به پې خپل مسایل څنګه حل کوو. حضرت ایوب علیه السلام یو عظیم پیغمبر و. هغه په شام کې اوسېده، د حوران په سیمه کې. الله جل جلاله ورته بېشماره برکتونه ورکړي، ډېر مال، زرګونو باندې بیزې، اوښان، غواګانې، کورونه، ښکلي او پاک کورونه، ډېر اولادونه، ښځه صالحه وفاداره، صحت، داسې صحت چې هیڅ بیماری نه وه، عزت، خلک به ورته درناوی کو، نبوت، د الله پیغمبرو، خلکو ته د حق دعوت ورکو. هغه دومره شتمنو، د هغه په کور کې یتیمانو، مسکینانو، مسافرو ته به ځان له دسترخوان لګېدو. د هغه د کور نه هیڅوک مسکین او فقیر تش نه دی وتلی. خو کله چې الله جل جلاله یو بنده سره مینه کوي، نو امتحانونه او ازمیښونه پې هم کوي. حضرت ایوب علیه السلام د بزرګانو سردار و، نو ازمیښتونه او امتحان هم لوی و. ناڅاپه یو ورځ ټول بدل شو. اول د هغه ټول مال ختم شو، یو آفت راغی او سیلاب راغی، هر څه یو ځله د منځه یوړل، بیزې مړې شولې، اوښان ورک شول، کورونه چې دې وغورځېدل. او حضرت ایوب علیه السلام وویل الله راکړي او الله اغشتي دي، الحمدلله. بیا د هغه اولادونه هم وفات شول، یو بل پسې سقوط او ناروغي حادثات، ټول ماشومان لاړل. هغه مور او پلار چې ماشومان یې خوښول، اوس یې په غم کې پراته دي. خو حضرت ایوب علیه السلام وویل الله دوی راکړي، الله اغشتي دي، او هم الحمدلله. بیا یې صحت خراب شو، یو عجیبه ناروغي او بیماری پې راغله، په کټ باندې پرېوتلو، ډېر تکالیف په دغه بیمارۍ کې پې راغلل. هغه د ښار نه بهر په یو غر کې یوازې پاتې شو، نه خوراک څښاک، نه حرکت کولی شي، او صرف د الله جل جلاله ذکر کوي. شیطان چې تل د مؤمنانو دشمن دی، دې حالات ته خوشحاله شو. وی ویل ای الله، ایوب ستا بنده دی، کله چې مصیبت راشي شاید بدل بشي. شیطان راغی حضرت ایوب علیه السلام ته په مختلفو شکلونو کې، د یو زوړ ملګري په شکل کې، ایوبه الله ستا په اړه ته یې هېر کړی، ولې ته نه پرېږدې؟ د یو حکیم په شکل کې، د ناروغیو د بیمارتیا دارو درمل درته نور نشته دی، الله درته غصه دی. حضرت ایوب علیه السلام هیڅ کله شکایت ونه کړه، او نه دا وویل چې زه، او نه دا وویل چې الله ظالم دی، بلکې وی ویل ما 40 کاله صحت راکړی و الله، نو ولې زه 7 کاله د بیمارۍ کې صبر ونه کړم؟ کله چې امتحانونه او ازمیښتونه دومره سخت شو چې بیماری نوره هم زیاته شوله، د هغه دغه دعا وکړه
چې ټولې نړۍ ته پکې درس ورکوي. په سجده کې اوښکو سره، په زړه ماتې سره الله ته یې آواز وکړو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. ای زما ربه، ما ته شیطان تکلیف او عذاب راکړی دی. دلته یو ډیر مهم سبق دی چې ډیر خلک یې پې نه پوهیږي. حضرت ایوب علیه السلام تکلیف الله ته نسبت ونه کو، بلکې شیطان ته نسبت ورکو. هغه د الله عدالت باندې شک نه لري. هغه وایي الله ترحم کوونکی، ما ته شیطان ضرر راکړی، ته یې لرې کړه. بیا الله جل جلاله څه وکړل؟ جواب یې په نه سره راځي. په عربی ژبه کې نصب هغه تکلیف چې بدن د منځه وړي، ستړتیا، کمزوري، ناروغي. عذاب هغه درد چې روح ته رسي، یوازیتوب، خلق پرېښودل، بدنامي. حضرت ایوب علیه السلام دا دواړه تجربې وکړي، بیا هم نه غوسه کېده، نه ناامیده کېده. دا دعا موږ ته درس راکوي. کله چې تکلیف در ورسیږي نو الله ته ووایه، خو په ادب سره. منفي خبرې مه کوه لکه زما ژوند خراب دی، بلکې ووایه ما ته شیطان تکلیف راکړی دی، ته یې زما نه لرې کړه. ځکه چې الله جل جلاله هیڅکله ظلم نه کوي. الله بنده ازماوي، خو په ازمیښتونو کې خیر وي. شیطان غواړي چې انسان مایوس او سرکشه کړي. نو کله چې تاسو ووایئ شیطان ما ته تکلیف راکړی، نو تاسو د الله عدالت ساتئ. شیطان دښمني په ګوته کوئ او الله مرسته غواړئ. دا عین د پیغمبرانو لار ده. حضرت ایوب علیه السلام د قرآن په روایت سره صبر جمیل وکړو. صبر جمیل هغه صبر چې له شکایت څخه پاک وي. دی ونه ویل کاش زه نه وې زېږېدلی، دی ونه ویل کاش مړ شوی وی، بلکې د هغه په ژبه تل د الله یادو. الله تعالی د هغه ستاینه او تعریف یې وکړو، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. بېشک موږ هغه صابر بیا موندو، څومره ښه بنده، بېشکه هغه ډېر رجوع کوونکی و. اواب هغه څوک چې بار بار الله ته راځي په هر حالات کې. نو موږ کې چې څوک هم بیمار شي نو الله نه لرې کېږي. او حضرت ایوب علیه السلام هر څومره چې ناروغي شوه، زیاته شوه، هغه الله ته نږدې شو. د هغه سبق دی چې موږ باید زده کړو. کله چې حضرت ایوب علیه السلام دعا وکړه نو الله تعالی فوراً جواب ورکړو. دی ونه ویل چې موږ به وګورو، بلکې ارکض برجلک هذا مغتسل بارد و شراب. خپله خپه په ځمکه باندې ووهه، دا یو یخ چینه ده او د څښاک اوبه دي. حضرت ایوب علیه السلام ځمکه ووهله، سم د لاسه یو تازه یخې اوبو د ځمکې نه راووتې. الله ورته وویل په دې اوبو باندې غسل وکړه او هر هغه ناروغي چې ستا پورې پیوسته شوې ده هغه به د منځه لاړه شي. او د دې د اوبو نه وڅښه، هر هغه درد چې ستا په دننه وي هغه به تا ته راحت میلاو شي. حضرت ایوب علیه السلام بیرته ځوان او صحتمند شو. بیماري ترې ختمه شوه، بدن یې قوي شو. او نه یوازې دا، بلکې الله جل جلاله د هغه ټول اولادونه بیرته ورکړل. 2 چنده مال ورته بیرته میلاو شو چې د مخکې داسې نه. او هغه وفاداره ښځه چې په سختۍ کې ملګرتیا وکړه هغه هم ځوانه او ښکلې شوه. الله جل جلاله حضرت ایوب علیه السلام دا واقع په قرآن کریم کې داسې بیان کړې ده چې تر قیامته پورې به خلک ورته سبق پتې نه اخلي. دا یو ډېر مهم راز دی. اوبه د بیمارۍ وسیله ده. نن سبا ساینس هم ثابته کړي چې اوبه د بدن دپاره 80% جوړوي. او د هغه اوبه چې باغې باندې دعا شوي وي هغه بدلیږي. د حضرت ایوب علیه السلام دعا دا ده، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. تاسو کولی شئ چې هر ورځ دا دعا 80 ځلې ولولئ، سحر او ماښام، په پاک حالات کې په اوداسه سره، په یقین سره. الله جل جلاله به شفا درکړي. دا دعا تاسو کولی شئ د هرې ناروغۍ دپاره، که مالی مشکلات وي، په کور کې څه تکلیف وي، هر ډول مصیبت دپاره. دا د ټولو مؤثره طریقه ده، یو مجربه وظیفه ده. یو پاک ګیلاس کې لوښي کې اوبه والئ، په هغې باندې د حضرت ایوب علیه السلام دعا 80 ځلې ولولئ. لږ تر لږه 11 یا 21 ځله. همدقه رنګ سورې فاتحه 2 ځله ولولئ او آیات الکرسي 1 ځل ولولئ. بیا اوبو باندې په نرمۍ سره دم کړئ.
یعنی خوله ورته نږدې کړئ او په آرام سره یې ولولئ. دغه اوبه وڅښئ یا په ګیلاس کې واچوئ، یو څو څاڅکي د دې اوبو سره غسل وکړئ. لږ تر لږه خپل سر، مخ، لاسونه، خپې پې ووینځئ. که چېرې ناروغي څه خاص وي، د بدن یوه برخه وي، نو په هغې باندې دا ووایئ او چف کئ. دا عمل 40 ورځې جاري وساتئ. انشاءالله په تاسو کې به بدلون راشي او وبې وینئ په خپلو سترګو. که تاسو شک لرئ چې تاسو باندې جادو شوی دی یا نظري بد لګېدلی دی یا تاسو ناڅاپه ستونزې راغلی دي، د حضرت ایوب علیه السلام دعا په اوبو باندې اویا ځلې ولولئ. بیا هغه اوبه په خپل کور کې واچوئ. په دیوالونو، دروازو، کونجیانو ته همدقه رنګ سورې فلق او سورې ناس 7 ځل ولولئ. دا عمل 3 ورځې تکرار کړئ. انشاءالله هر بد اثر به ختم شي. دعا کول د باران په شان دي، ځینې وخت زر راځي، ځینې وخت ناوخته، خو هیڅ کله یې مه پرېږدئ. پیغمبر علیه السلام به فرمایل الله بنده خوښوي چې په دعا کې اصرار کوي. نو هر ورځ هر نتیجه ونه ویني نو دا دعا لوله. زما محترمو عزتمندو، ژوند به تل اسان نه وي. مشکلات به راځي، مصیبتونه به راځي، ازمیښتونه، امتحانونه به راځي. خو د حضرت ایوب علیه السلام واقعا موږ ته درس راکوي. صبر، دعا، یقین، نجات.